وی حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې چې یو دوه کوتره او کوتره ښځه او خاوند دا په یو څنګه باندې په یو ونه باندې ناست ول او خپل سره یو بل سره ګپ شپ لګول. کله چې دا ناست ول یو بل سره خبرې کولې په دې وخت کې یو سړی را روان دی د دې طرف ته او تک سپین کالي اغوستي دي او غټه مبارکه ګیره پریخي دا او پګړۍ په سر ته په دې وخت کې را روان دی. نو دغه ښځه او خاوند دا کوتره او کوتره چې ناستې په څنګه باندې دا ورته وایي دا ښځه چې پاسې ګوالو سړی را روان دی ښکار به مو کي. هغه ورته نه مو ښکاري. وایي ولې؟ وایي دا ښکاري نه دی، دغه د ښکار کالي نه دی اغوستي. څوک چې ښکاري هغه کالي خړ وي یا په خیرو باندې وي خیرن وي، دی خو پاک صفا دی، مولوي صاحب دی، سپین کالي اغوستي او چېرته جمعې ته رواني نیک انسان دی دا نه ښکار کوي. خو دوی په خبرو باندې ول دغه ښځې کوترې خبرې ونه منل. په دغه وخت کې هغه سړی ورته رانږدې شو او دغه ښځه یې ترېنه وویشتله، بس هغه مړه شوله. دغه نر کوتر چې دا والوتله حضرت سلیمان علیه السلام ته ورغی او شکایت یې وکړ. ورته ویې ویل چې دغسې زما ښځه یې ښکار کړله او ویې وژله. نو سلیمان علیه السلام دا سړی دربار ته راحاضر کړو چې راشه. چې کله یې پوښتنه دې وکړه چې هلکه دا سړی کوتره دې ولې ښکار کړې، دا څه وجه ده بیان راته وکړه. هغه ورته چې ما خو ښکار کړی دی او ښکار خو په شریعت کې جایز دی، هر سړی ښکار کولی شي، مباح عمل دی، ما خو خپل ځان دپاره رزق پیدا کړی دی. نو هغه کوتر ته وایي چې ته خو ښکار کړی که نه. نو سلیمان علیه السلام ته دا کوتر وایي منم چې ښکار جایز دی خو د ښکاري په کالو کې ده مونږ ته دوکه راکړله، د عالم جامه او پاک او سپینه جامه یې اغوستې ده هغه یې بدنام کړله. مونږ ته به استادان وایي چې شاګردانو پام کوئ، ستاسو د عالمانو د شیخانو د مولوي صاحبانو د قاریانو جامه تاسو پورې ده، ګورئ چې تاسو غلطي ونه کوئ. امي انسان که غلطي وکړي هغه دومره بده نه وي، لکه چې ښکار کوي یو ګناه کار کوي پوه شوې، که هغه د امي وکړي دومره ګناه نه وي، خو که عالم او مفتي او شیخ الحدیث او قاري ګناه کوي او چاته کنده وباسي او منافقت کوي نو دا بیا ډېر لویه ګناه ده. عزت